الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده قرآن الكريم ده تفسير او ده ترجمه په درس کې نن به د الله په توفیق سره سورة یوسف شروع کوو. 12مه سپاره کې سورة یوسف سورة یوسف دا مکی سورت تے دا ہجرت نمخ کی نازل شوے او پدی کی یوسل یولس آیتون دی او 12 رکوگانی دی. دا قرآن کریم پا ترتیب کے دا مصحف پا ترتیب کے دا 12 نمبر سورت دی او د نازلیدو په اعتبار سره د 53 نمبر سورت ته 53 سورت ته سورة یوسف ډیر عظیم الشان سورت ته. د دې نه مخکې دا کوم سورت چې سورة هود د دې په آخره کې الله ویلي دي وکلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك، او ټول د پیغمبرانو نه بیانو موږ په تا باندې د خبرونو د رسولانو نه. الله پیغمبر ته وایي د دې پیغمبرانو د قصې چې زه تا ته بیانوم نثبت به فؤادك، ستا زړه پې مضبوطوم. نو دا سورة یوسف چې شروع شو په دې په اوله کې الله وایي نحن نقص عليك احسن القصص. هلته ورته وایي د پیغمبرانو قصې راته بیانوم که دلته وایي ښایسته قصې راته بیانوم چې هغه د یوسف علیه السلام قصه ده. بله ده دې سورت ته سورة یوسف ویل کېږي دا خو واضحه ده چې دې کې د یوسف علیه السلام قصه ده، خو دا قصه محض دې دپاره نه ده چې بس خوند ترې واخله او خبره ختمه شو. د سورت په اوله کې الله وایي نحن نقص عليك احسن القصص، ای پیغمبره موږ بیانو تا ته ښایسته بیان ښایسته قیسې. ولې بیانوي؟ نو بلکل د سورت په آخره کې را به شي. ګوره د سورت اولنی سره او اخرنی سره هم یو بل سره تړلی شوي. په اول سر کې وي موږ قصه بیانوو ښایسته بیان ښایسته قیسې واضحه کوو، په آخره کې بیا وایي لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. الله وایي دا قیسې چې زه بیانوم په دې کې لوی عبرت دی د عقل د خاوندانو لپاره. نو د سورة یوسف دا قیسه چې هغې کې د یوسف علیه السلام تذکره ده او د هغه د رونو د هغه سره یې څه چل کړی و او څنګه یوسف علیه السلام الله د دې سختو نه راوویستو، د مصر په خزانو باندې مشر شو او څنګه د جیل نه راووتو. دا ټولې خبرې په دې کې عبرت دی زموږ دپاره. نو ډېر خوندور صورت دی ده سورة یوسف. اصل موضوع د دې دا ده، اصل موضوع دا ټول صورت الله دې دپاره رالیږلی دی. دی خبری ته اشاره کی خپل پیغمبر ته دا وایي دا مکی دور کې دا صورت نازل شوی هجرت نه مخکې کنه، او د هجرت نه مخکې په مسلمانانو باندې حالات څه وو؟ ډېر سخت وو. نو دې صورت کې الله بیانول غواړي چې ای پیغمبره ای مسلمانانو غم مه کوئ، حالات به داسې بدل شي لکه څنګه چې په یوسف علیه السلام بدل شي. د کوم ځای نه یوسف علیه السلام کوم ځای ته ورسېد دغه شان به دا پیغمبر دا مسلمانان الله راوچت کړي، دوی له به عزتونه ورکړي، دوی له به زور ورکړي. هماغه شان شو. ابتدا کمزوري وه خو انجام هم د هغوی و، انجام د هغه کمزورو خلکو.
څنګه چې یوسف علیه السلام په اوله کې ډېرې سختې تېرې کړي په اخره کې وګوره څومره لوی سړی ته الله جوړ کړو. لویه موضوع په دې کې دا ده دې صورت ته چې انسان وګوري که دې صورت یوسف ته او د یوسف علیه السلام دې حال ته وګوري نو بلکل د پیغمبر د حال سره میلاویږي. لکه رونو ورسره حسد وکړو، کوی ته یې غوځار کو، بیا الله د کوی نه راویستو د باچا کور ته یې بوتو، بیا په امتحانونه رالو، د هغه ځینې بیا جیل ته لاړو، بیا ور الله باچایي ورکړه، ورونه ټول هغه ته محتاج شو او هغه معاف کړه. دقه شان د مشرکانو حال دی د پیغمبر سره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې د کلي نه وشړو، په غار ثور کې ګیر کو، بیا په مدینه کې په امتحانونه رالو، په پردیزي کې جهادونه او تکلیفونه، او بیا مکه فتح کړه او مشرکان ټول هغه مخې ته الله کمزوري ودرول، هغه ټول معاف کړو. بلکل د یوسف علیه السلام دې حال ته ګوره، زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې حال ته. د صورت الله رالیږلی هم دې دپاره دی پیغمبر له پکې زیری ورکوي او تسلي ورکوي چې پیغمبر ګورې صبر به کوې لکه څنګه چې چا کړی و یوسف علیه السلام کړی. دا صورت خصوصا قرآن خو ټول د هر مسلمان دپاره ضروري دی، خو ځوانانو ته خاص نصیحت دی چې د دې صورت تفسیر او ترجمه یې زده کوي، چې معلومه شي ورته چې یوسف علیه السلام په فتنو کې راګیر شوی، د هغه فتنو نه هغه ولې بچ شو او څنګه بچ شو. ځوانانو باندې فتنې ډېرې راځي که نو څنګه به ځان بچ کړي، خصوصا په نن سبا دور کې پرفتن دور، د فتنو نه ډک دور، انټرنیټ، فحاشي، بے پردگی، بے حیايي، هر څه عام شوي دي. نو په دې فتنو کې به یو ځوان د خپل ایمان څنګه حفاظت کوي، دا به د یوسف علیه السلام نه زده کوي. نو ځکه ځوانانو ته خاص نصیحت او هدایت دی چې تاسو په دې صورت ځان پوه کوئ. په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. الله علم دې د دې ټکو په معنی باندې دا مسله مخکې بربر تېره شوې چې صحیح خبره دا دی چې د دې ټکو علم صرف د چا سره دی؟ د الله سره دی. او دې کې یو چیلنج پروت دی د مکې مشرکانو ته چې تاسو ځان ته ډېر پوهه وایي، نو د دې ټکو معنی وښایي ظاهر هېڅ څه معنی. دا قرآن هم د دغه ټکو نه جوړ دی، حروف مقطعات دي، الف لام را، او قرآن کې هم دغه دي نه الف با تا ثا، خو د دغې نه دا کلمات جوړ شوي دي. چې تاسو دومره نران یې د دې معنی وښایي، د اوسه پورې چا نه دا پوهېږي. نو دلته به داسې وایو چې د دې ټکو په معنی باندې څوک پوهه دی؟ الله پوهه دی. دلیل په دې باندې دا دی چې دا چیلنج دی او دا بلاغت او فصاحت دی چې همیشه د دې ټکو نه بعد د قرآن تذکره کېږي. او دې ځای کې وګوره دا ټکي ذکر شو، بیا الله وایي تلك آیات الکتاب المبین، دا آیتونه دي د هغه کتاب چې ښکاره بیان کوي. دا آیتونه د هغه کتاب دي چې هغه ښکاره کتاب دی، مبین دی، خبره واضحه کوي. نو په دې امت کې بعض داسې شتي چې خلک د قرآن نه لرې ساتي، او دا ورته وایي چې په قرآن تاسو نه پوهېږئ، په قرآن باندې صرف څوک پوهېږي؟ مولیان پوهېږي. دا قرآن دپاره به وایي 14 علمه کوي، په دې باندې د پوهېدو دپاره به څو علمه کوي؟ چې وایي 14 علمه. نو صحیح ده، خو د هغه سړي دپاره دا علمونه لازم دي چې یو سړي نه غټ مفسر جوړ شي او تفسیر کوي او کتابونه لیکي. خو قرآن باندې پوهېده ډېر اسان دي، خو په دې شرط چې یو سړي کې اخلاص وي او دویم محنت کوي.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر. الله ما خو دا قرآن د نصیحت اغستو دپاره آسان کړی. نو دا قرآن واضح بیان کوي تلک آیات الكتاب المبین إنا أنزلناه قرآنا عربيا یقینا مونږ نازل کړی دی دا کتاب قرآن په عربۍ ژبه کې لعلکم تعقلون دې دپاره چې تاسو پې سوچ وکئ. دا د عربۍ ژبې عزت دی. عربۍ ژبې فضیلت کې بعض حدیثونه راغلي چې هغه سندن کمزوري دي، خو عربي ژبه په ټولو ژبو کې غوره ده. وجه څه ده؟ د عزت دی کنه چې قرآن په عربۍ کې نازل شوی او د پیغمبر ژبه څه وه؟ هغه هم عربي وه. دا خو نن سبا چې کله دینداري په خلکو کې کمزوري شو نو د غیرو په ژبو پورې ونښتو. انګلیش نن سبا دې له ډېره هوا ورکوي. انګلیش او انګلیش صحیح ده. انګلیش زده کولو نه موږ خلاف نه یو. زده کول پکار دي چې سړی پې خپل منزل او مقصد ته ورسي او دغه شان دین پې خور کړي. خو دا به ته د دې د لاسه نه زده کوې چې تا ورسره محبت دی د زړه نه. محبت اصل زمونږ کومه ژبه چې ده هغه د عربۍ سره دی. دې کې قرآن نازل شوی دی، پیغمبر ژبه عربي وه. کوشش د دې د زده کولو پکار دي. بعض چې تا سره نن سبا پښتو کې خبرې کوي منځ کې پکې انګلیش ټکي وایي او څوک اردو په منځ کې انګلیش ټکي وایي، عرب د عربۍ په منځ کې اردو د انګلیش ټکي وایي. نو تاسو چې انګریز لیدلی چې انګلیش وایي په منځ کې پښتو وایي یا په منځ کې د اردو ټکي وایي یا د عربۍ چې ځان پې ښیي. نه، ځکه چې هغه ځان په دې کمزوری ګڼي. هغوی زه نه یم محتاج د دوی دې ژبې ته. او زمونږ هغه فخر او تکبر سره خبرې به د پښتون سره رواني او ټکي به په انګلیش کې وایي. خبرې به د اردو والا سره رواني او ټکي به په انګلیش کې وایي. خبرې به عربۍ والا سره کوي او ټکي به په انګلیش کې وایي. نو دا د عربۍ ژبې عزت دی چې الله پکې د قرآن نازل کړی. ولې الله د عربۍ ژبه خاص کړه؟ وجه دا دی چې عربي ژبه ډېره پراخه ده، ډېره پراخه ده. یوازې دا تلاوت چې کوې د قرآن او په خوږ اواز کې لګې څومره خوند کوي. بله ژبه کې داسې خوند کوي؟ نشي کېدی. نه بله ژبه دومره پراخه ده. اوس په عربۍ کې ګوره کله نه کله د یو شیز دپاره لس پنځلس نومونه وي د یو شیز، او په دې نورو ژبو کې د لس پنځلسو شیزونو یو نوم وي. نو دا نورې ژبې تنګې او لنډې دي. عربي ژبه ډېره پراخه ده او ډېره خوندوره او ډېره پسته او ډېره مزېداره ژبه ده. دغه عربي نه کومه چې تاسو نن سبا وایي د عام خلک چې وایي، دغه نه. دا خو عربۍ له خپې لاس ماته ویل دي. دا انټرنیشنل عربي راوتی نن سبا. زمونږ د لاسه د دې عربو هغه عربي هم خرابه شوه. لکه دوی زمونږ دپاره یې ماتۍ راماتۍ وي، خپله یې هم ګډوډه کړې ده. دا عربي نه که تاسو وایئ چې دغه عربي دا خو نه، فصیح عربي، قرآني عربي، کتاب عربي، دغه عربي مراد چې دا ډېره فصیحه ده او دا ډېره کولاو ده. الله دې پې موږ پوه کړي. نحن نقص عليك أحسن القصص من بیانو پتا باندې ډېر ښایسته بیان، یا موږ بیانو تا ته ډېرې ښایستې قیسې. یو حدیث کې داسې راځي چې صحابه کرام په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې رالو
وی یا رسول الله لو قصصت علینا، یا رسول الله که څه داسې قصې دي موږ ته بیان کړې، الله ایتونه نازل کړي موږ به یې ته بیان کړو. نحن نقص عليك احسن القصص، ښایسته قصې به یې ته بیان کړو. احسن القصص ورته ویلی. ولې احسن القصص؟ د قرآن قصې ولې ښایسته دي؟ یو خو د دې انداز بلیغ دی، بلاغت پکې دی، ترتیب فصیح دی، په دې کې چې کومې خبرې دي هغه یقیني او رښتینې خبرې دي. څلورم د علم او د حکمت نه ډکې خبرې دي، نو ځکه ښایسته قصې شوې، دروغ پکې نشته. سند، الله اکبر، سند یې دغه دی که نه؟ الله جبریل علیہ السلام ته بیان کړي، جبریل پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوړي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا امت ته وویل، دی سند دی. بل فصیح او بلیغ ژبه کې واضح الفاظو کې دا قصه بیان شوې، نو دا ښایسته بیان دی، ښایسته قصې دي د الله سبحانه وتعالی. بما أوحينا إليك هذا القرآن، بدي وجه وحي شروع کړي د منګ تا ته د دې قرآن. الله دا قرآن منګ تا ته وحي کوو که نه، نو اوس به منګ تا ته بیان هم ښایسته بیان کوو. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، اگر کوي ته مخکې د دې نه خامخا د نا خبرونه، د وحي د راتلو نه مخکې پیغمبر نا خبره وکړه. لکه قرآن په بل ذکر الله وایي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان، ای پیغمبر ته ته خو پته هم نه وه چې قرآن څه ته وایي، ایمان څه ته وایي، خو موږ خبره کړې وي. نو په دې کې رد دی په بریلیانو باندې او څوک چې د هغوی په دې عقیده دي تصوف والا. ډېر عجایبات او غرایبات دي د دې بریلیانو او تصوف والا سره، حیران به شي ورته. بل اوس پکې هغه یو قصه کړې ده وایي چې د چا باندې په قبر کې جادو شوی، او بیا سواد صاحب راغی نو خپې ولې کولاو کړي، سړی قبر کې نیغ ودرېد. نو سواد صاحب هم مړلی ده چې د پخوانی څوک یادوي، او دغه قبر والا هم مړلی، نو څنګه پته ولګي په ده جادو شوی، او بیا د خپو نه تړلی شوی، او په قبر کې چې په ده سړی جادو کوي نو کوي به څه. دا تصوف والا چې دی، دوی دا قصې کوي چې پیغمبر حاضر ناظر دی او پیغمبر سره علم الغیب دی. دلته الله وایي وان كنت من قبله لمن الغافلین، پیغمبر ته خو نه پوهېده په دې باندې، دلیل دی چې پیغمبر سره علم الغیب نشته. که پیغمبر سره علم الغیب وي خو په دې خبرو باندې به هغه د مخکې نه خبر وي بغیر د الله د بیانولو. اذ قال یوسف لأبیه، کله چې ووی یوسف علیه السلام خپل پلار ته، قصه شروع شوه دې ځای نه. یوسف علیه السلام یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې عزتمن انسان دی. دا ولې عزتمن انسان دی؟ نبی دی، د نبی زوی دی، او هغه بیا د نبی زوی دی، او هغه بیا د نبی زوی دی. یوسف علیه السلام زوی د یعقوب علیه السلام، زوی د اسحاق علیه السلام، زوی د ابراهیم علیه السلام. څنګه نسب دی؟ زورور نسب دی، ډېر اوچت نسب دی. نو کریم ابن کریم روایت کې دی عزتمن او د عزتمن زوی، او هغه بیا د عزتمن انسان زوی، او هغه بیا د عزتمن انسان زوی. نو بیا بني اسرائیلو کې چې کوم پیغمبران راغلي دی بیا د دوی نه غوره شوي دي. یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام په زامنو کې یو زوی دی. د یعقوب علیه السلام ټول څو زامنو؟ 12. د یوسف علیه السلام سره په دې 12 کې دا 2 خپل وروڼه دي، یوسف علیه السلام او بنیامین.
د یوسف علیه السلام د رور نوم دی بنیامین، د خپل رور دی، مور او پلار کې شریک دي. او دا نور لس ورونه چې دي دې کې صرف په پلار کې شریک دي، مور یوه نه ده. او یوسف علیه السلام او بنیامین په دوی باندې پلار د دې نورو نه زیات ډېر مینو. وجه دا وه چې یوسف علیه السلام باندې دا پلار پوه شوی و چې دله به الله اوچت مقام ورکوي. او بنیامین یې په دې خوښ و چې هغه څه هغه کشر و، ټولو نه کشر. نو دا کشر بچی د پلار چې دی خوښ او یوسف علیه السلام خو پلار ته یا ابت ای پلار زما. ګوره ادب د پلار سره، پلار ته نوم اخسته د هغه مخې ته د بې ادبي ده، د پلار به ادب کې. بیا هر علاقه کې خپل عرف دی، څوک پلار ته څه وایي څوک څه وایي د عزت نه، خو پلار ته به مخامخ د هغه نوم نه اخلي. د اواز ورته کوي لږه پلانیه، ها د پلار نوم اخسته نو بیا پښتنو پکې لږ زیاتې کړې. موږ پښتانه یا چې زیاتې نه کړې نقل لري او یا چې کمې نه کړې نقل په منځ کې نه اوسېږو. نو بعضو دا خبره دومره سخته کړې ده چې د پلار نوم به که پلار قبر کې پروت هم نه ویلي. یو کس یو پیر زما خوا ته راغلی و څه مسله کې، نو بیا پاڼه کې نوم لیکلي. نو ما هغه ته ویل نوم ستا څه دی؟ ما ته ښکاري الله عالم چې هغه ما ته اسماعیل نوم ویلی و کس وی زما اسماعیل نوم پوره نوم دی څه دی؟ پوره معنی چې پلار نوم ورسره و. وی محمد اسماعیل. ما لکه پوره نوم وی محمد اسماعیل خان. پوره باندې ما پوهېږي د پلار و، د پلار و د شونډې پره پیدا شو. ما د پلار و څه په مشکله یې ووي هم غلی غلی لیکیا. نو دې کې بې ادبي نشته چې انسان د پلار نوم یادوي، بلکې دا خو یاد ساتل پکار دي او بیانول هم پکار دي چې نسب او سلسله واضحوي. لکه ته څوک یې زه پلانی یم د پلاني زوی یم او هغه د پلاني زوی و، د پلاني قوم او نسب. خو مخامخ یا پلار ته په نوم سره آواز کول دا بې ادبي ده. نور د پلار نوم اخسته یا سزي کې لیکل یا د چا په مخ کې د پلار نوم تذکره کول یا خپل تعریف کې چې زه پلانی یم د پلاني زوی یم، نو په دې کې څه بې ادبي خو نشته. او یوسف علیه السلام خو پلار ته پلار زما انی رأیت 11 کوکبا، یقینا ما ولیدل یولس ستوري والشمس والقمر والنور وسپوږمۍ رأيتهم لي ساجدين، ولیدل ما هغوی لره چې ماته سجده کوونکي وو. ناشنا خوب یې ولیدو. ګوره پلار ته وي ولې ځکه چې د پلار په علم باندې یقین و، د هغه په کامل علم باندې یقین او عقیده یې ساتله او د پلار شفقت ورته هم معلوم. نو چې زه دې پلار ته خوب بیان کړم نو هغه به ما ته که په دې کې څه نقصان وي نو د هغې نه د بچ کېدو لار به راته وښیي، ځکه یې پلار ته وي. نو دې نه دا مسله ثابته شوه چې د پلار سره به مشوره کې، پلار سره به مشوره کې. بعض وایي هغه سپین ګیری شوی دی، نو چې سپین ګیری شوی دی بیا خو ښه د تجربې خاوند شوی دی. مطلب دا چې سپین ګیری شي بیا به ورسره مشورې نه کوي. چې سپین ګیری شي نو حدیث کې راځي چې البرکة مع کابرکم، برکت ستاسو په مشرانو کې پروت دی. نو برکت د مشرانو په مشورو کې پروت دی چې هغه ژوند ټول تجربه کړي، د خلکو حالات ویني، غریبي مالداري ویني، سخت او راحته ویني، پوهېږي په خبره باندې، پوهېږي په مسله باندې. نو د پلار سره به مشوره کې. بله فایده دې دا راوته چې پلار به شفقت کوونکی
مهربانه به نرم به چې دا بچي ورته په مسلو کې واپس کېږي. نو اوس یو نیم بچی خو پلار ته واپس کېږي، خو هغه پلار یې داسې اخلاق د بریتونه وینې ساسي چې کله ورته ته ووایې لکه پلار ته دې ووایه چې دا کار کوم مړه درکړو، هغه به بیا کنځلې کوي. دا چې خبرې چې د هغه د خولې نه کنځلې به راوځي، چغې به راوځي، بدې ردې به راوځي. او دا یو نیم پلار په سړي کې دا خبرې ورمنډي دي چې په زوره، او د دې لاس دا ګزار او داسې دومره نقصان نه، خو د خبرو دا ګزار ډېر سړی خراب کوي. سړی ورته ټلیفون وکړي لکه پلاره ما تا سره مشوره کوله، هغه د هغه ځینې وکړه ما سره وایي څه له مشورې کوي، اخوا خسخر سره دې کوه که نه. اوس داسې در یاد شو چې هغه ورته مشوره کومه در سره، نو دغه جنۍ سره یې کوه، نو ته خو دغه یوه ښځه پېژنې هغې سره مشورې کوه، نو د هغې زړه مات شي. چېرې که زه دته د مشورې ووایم نو دی به ما له دغه شان جواب راکوي. او یا به نورې داسې یو نیم سړی پتیرې خبرې کوي که نه، نیغې خبرې، نو هغه بیا د دې پلار نه پټېږي. زړه یې کېږي چې مشوره ترې والم، خو هغه پلار داسې خوی جوړ کړی دی او داسې ترتیب یې جوړ کړی دی چې څوک ورته نه واپس کړي. ورسېدی که نه؟ نو پلار به خوی داسې ساتي چې بچی دوست ګڼي، دوست چې دا زما پلار هم دی، زما دوست هم دی، زه به هره مشوره د ده سره کوم. او بچي له پکار دی چې په هره مسله کې مشرانو ته واپس کړي، مشرانو کې برکت دی. قال یا بنی، اوی یعقوب علیہ السلام اے بچوڑی زما، سمره ښکلې رشته دی پلار او د زوی، خو چې کله په صحیح طریقې سره یې چې پلار بچي ته اواز کوي بچوړیه، یا بعض وایي بچو، بعض وایي بچیه، بعض وایي زویه، نازوی د دې سره من غټي. بیا دا پلار که چېرته لرې لاړ شي، دا زوی کوشش کوي چې دی به کله بیا راځي. او یو نیم داسې بد اخلاق او داسې بدخویه چې واړه د بهر نه مور ته ټلیفونه کوي ویشتي که نشته، هغوی او ویشتي وي د سر نه درسو پرېږدي چې دی ځان لري. ښځه غریبه ته هم تنګې خو غوسه ویلی دی چې نو ښځه ده. او چې کله دغه پلار د سعودي عرب ویزه واخلي په بچو باندې اختري، په دې ښځې اختري، داسې خوی جوړ کړه چې دا بچي او دا ښځه ستا نه بغیر ژوند نشي تېرولی. نو هغه چې کله دی سعودي عرب ویزه واخلي په هغوی اختر راشي، او چې دی ورته دې ځینې ټلیفون وکړي درځم، وي هغه ورته دغه ځینې وایي څه له راځي جوړې موړې وله ښه راولېږي، پرېوځي دغه ځي کې خوشحالې اولي وده باندې دلته څه کوي، خو چې راشي دی به کنځلې کوي، دی به بدې ردې وایي، دی به بیا وهل ټکول کوي، او د کور نه به د کشتۍ یو میدان جوړوي. نو د هغې نه ښه دا ده چې دی به د مسافرۍ کې پروت وي. دا ښکلي اخلاق کور کې چې بچي تپوس کوي مورو پلار به کله راځي، کوم ځای کې دی، او تا سره ناځي، او ښځه د نه نه جدا کېږي، او مور پلار د نه نه جدا کېږي، او داسې اخلاق جوړ کړه. بلکې کور پرېږده چې د علاقه ټوله تا یادوي، ټول ستا تپوس کوي، ټول ستا سره غم خادي کوي. داسې یو سیرت خپل جوړ کړه. نو هغه ته یې زویه زما، د پلار او د بچي په منځ کې چې داسې خبرې روانې څومره خوند کوي. نو یو نیم چې زوی ته خبره کوي لکه خره، مشر سړي ته به خر ووایي، زناوره. او یو نیم مور پلار داسې زه دا خو صحیح دی، یو سړي یو هلک واده نه یې کړی، بیا هم داسې الفاظ ورته مه وایه. واده به یې کړی، ښځه به یي، بچي به یې او د هغو په مخ کې ورته وي ته څه خر غونته کې یاره. نا غریب به د ټولو په مخ کې د هغه حیثیت کمزوری شي. د بچو په مخ کې ته هغه ته خر وایې، هغه ته زناور وایې، څاروي، غویي، دا قسم الفاظ د دې نه ځان ساتل پکار دي. قال یا بنی،
او یعقوب علیہ السلام بچوڑی زمان لا تقصص رؤياك على إخوتك مبين وخوب اخبل ورونو اخبلوتا فيكيدوا لك كيدا نسچل بجوڑ کستا دپار چل إن الشيطان للإنسان عدو مبين یقینا شیطان د انسان د پاره ښکار دشمن دی. ښکلی نصیحت یې ورته وکړو وروڼو ته دې خوب مه بیانوه. دا خوب الله رښتینی کړی و، دغه ته پته ولګېده یعقوب علیه السلام ته، نو هغه هم نبي دی که نه، معمولي سړی خو نه دی، یو خو مشر دی، خپله تجربه هر څه سیټ ده که نبي دی، علم دی ورسره، وحي ورته راغلی ده. پوه شو چې زما دې زوی له به الله اوچت مقام ورکوي. او دا رونه او دا مور پلار دا ټول به دې ته په سجده کېږي. همدقه شان بعض علما لیکي چې 40 کاله بعد دا خوب رښتینی شو، او بعض لیکي چې 80 کاله بعد همدقه شان شو څنګه چې یوسف علیه السلام ویلي. نو ته یې ووي رونو ته دا خوب مه بیانوه، نقصان به تا ته در ورسېږي که چې انسان کمزوری دی، شیطان به پسې چال کې هغوی ور واچوي، تا ته به نقصان در ورسېږي د حسد د لاس، نو هغوی ته دا خوب مه بیانوه. بل هغه خبر دی د خپل دغه زامن د هغه دي که نه، نو هغه د خپلو زامنو نه خبر دی. وکذلک یجتبیک ربک، او دغه شان غوره کوي به تا لره رب ستا، پیغمبرۍ دپاره به دې غوره کوي. خبر شو ښه نو چې پلار ته د زوی پته ولګي چې دله به الله دا مقام ورکوي، دې زوی سره محبت نه کوي. ستاسو څه خیال دی چې پته یو سړي ته ولګي چې زما دې زوی له به الله پیغمبري ورکوي، نو په دغو به ځان وایي چې ځکه به ده سره ډېر محبت کوو، نو الله به تا غوره کوي. ويعلمك من تأويل الأحاديث، او بخیتا تا تعبیر د خوبونو، دا علم بم تاله درکوي. دا دې ځکه ورته م اشاره وشوه دې خبرې ته، ځکه چې هلته ابتدا د خبرې د څه نه وشوه، د خوب نه، نو الله به تا د خوبونو په تعبیر هم پوه کوي. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، او پورا بکی احسان خپل پتا باندې او په اولاد د یعقوب علیه السلام باندې. احسان دغه دی که نه چې نبي به ترې جوړ کړي او وبه یې ځلی، نو دا نعمت به الله تعالی درکوي. یعقوب علیه السلام په اهل باندې به دا نعمت الله راوری. كما أتمها على أبويك من قبل، لکه څنګه چې پوره کړی د احسان من قبل په دواړو پلارانو ستا مخکې د دینه، علی ابویک په دواړو پلارانو ستا مخکې د دینه. څوک دي؟ ابراهیم و اسحاق، چې ابراهیم او اسحاق علیهم السلام دي. لکه څنګه چې الله په هغوی نعمت پوره کړی و، هغوی باندې الله څه نعمت پوره کړی؟ نبوت یې ولې ورکړی، دغه شان به تعالی هم درکوي. بله فایده دلته وی دواړه پلاران ستا، حالانکه پلار د یوسف علیه السلام څوک دی؟ یعقوب علیه السلام. اسحاق څوک دی؟ هغو نیکه دی، او ابراهیم علیه السلام هم نیکه دی. نو دې نه دا فایده راوته چې نیکونه دوی ته هم پلاران ویلی کېږي، دوی ته هم پلاران ویلی کېږي. إن ربك عليم حكيم، یقینا رب ستا پوها حکمت والده. لقد كان في يوسف وإخوته، یقینا شتی په قیسه د یوسف علیه السلام او د ورونو د هغه کې عبرتونه، آیات عبرتونه للسائلین، د پاره د تپوس کوونکو. په دې کې لوی عبرتونه دي الله وایي، ځکه چې دې قصې نه مکې والا خبر دي، نه پیغمبر د دې نه خبر.
الله خپل نبی د هغې نه خبر کو بلکې پوره صورت یې د هغه په نوم باندې نازل کو نو دې کې لوی عبرتونه پراته دي چې څوک تپوس کوي د عبرتونو او یا چې څوک تپوس کوي د یوسف علیه السلام په باره کې د هغه دپاره پکې عبرت ګوره د دې واقعې نه علما وایي چې درې خبرې ذهن ته راځي یو دا چې نبوت او رسالت دا د الله په اختیار کې دی چې چاله یې ورکوي هغه له ورکوي لکه د ایرونو د هغه سره ښه حسد یوسف علیه السلام سره خو نبوت بیا هم چا ته میلاو شو هغه ته میلاو شو بله دې نه دا خبره راووته چې الله چاته نعمت ورکول غواړي نو هېڅ څوک یې نشي بندولی او نه یې څوک منع کولی شي حق یوسف علیه السلام او الله ول هغه نعمت ورکړو نو ځکه مه یېرېږئ د یو سړی ډېر یېرېږي صحیح ده دا نظر حق دی او دا خبرې حق دی خو له منډه دومره یېرېده چې ځان دې د مرۍ نه نیولی که یو نیم سړی بس ته به وایي چې بس دقه دې خلک رالو د ده په ریزه کې عمله وکړه یو به د ده نه رزق ویوړو نه چې الله در څه شی درکوي که نه او د ټوله دنیا راجمع شي نو هغه شی تا نه نشي منع کولی او چې الله یې دنه منع کړي او د ټوله دنیا راجمع شي نو تا له هغه شی څوک نشي درکولی بله دې قصې نه دا خبره واضحه ده چې د شیطان د مکر او د چل نه پیغمبرانو محفوظ نه دي یعنې هغه به پیغمبرانو خپل کوشش کړی دی اگر که ناکام و خو کوشش خو یې کړی دی که نو دې نه دا خبره واضحه شوه چې شیطان ډېر هیرسناک دی د انسان په ګمراه کولو باندې إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا کله چې ویاوی خامخا یوسف علیه السلام ورور د هغه بنیامین ډېر خوښ دی پلار زموږ ته زموږ نه ونحن عصبه او حال دا چې موږ مضبوطه ډله یو یعنې موږ لس کسان یو او دې صرف دغه دوو پورې نښتی دی هغه دوو سره محبت دی دی وایي زموږ د پلار په نظر کې محبوب دی دا یوسف علیه السلام او د ورور حالانکه موږ په شمار کې زیات یو طاقتور یو د پلار خدمت کولی شو نو پکار دی چې زموږ سره محبت کولی إن أبانا لفي ضلال مبين یقینا پلار زمونږ خامخا په سادګۍ ښکاره کې دی ساده سړی دی پوهه نه دی تا لږ زامن پرې خو یې دوو سره محبت کوي نو ګوره حسد انسان تباه کوي همدقې حسد ابلیس تبا کړی و که آدم علیه السلام سره حسد وکړو همدقې حسد د آدم علیه السلام د بچو په منځ کې د قتل مسله راوستې وه که نه د حابیل او قابیل په منځ کې همدقه حسد دلته خبره وراره حسد تباهي کوي د انسان جړله وباسي د سړي د حسد نه ډېر خطرناک شی ورور سره ورانیږي او پلار د بچي سره او بچی د پلار سره ښځه خاوند پکې یو بل سره ورانیږي قومونه تباه کېږي د حسد د لاسه و دوی په دې حسد کې دومره ورننوتي دي چې ولې زمونږ دا پلار د دوی سره ډېر محبت کوي او سوچ دې ته نه کوي چې آخر محبت ورسره ولې کوي په دین کې مخکې دی په هغه کې د نیکبختۍ آثار دي او دا بل خو په دې به مین دی چې هغه څه دی وړوکی دی کشر دې دا مسله واضحه شو چې بچو کې به هغه بچی ځان ته رانږدې کوي څوک چې ځان نږدې کوي الله ته ځکه چې زموږ په دین کې خو دا مسله هم ده که نه د الله دپاره محبت او د الله دپاره بغض او زمونږ حالات که دې ولیدو نو اکثر د بچي سره محبت صرف د څه د لاسه کوي پیسو دا نر زوی دی زما هغه مونځ هم نه کوي هغه اودس هم نه پېژني هغه عقیده هم نه پېژني خو نر دی هغه کوم چې دیندار دی هغه لږ غریب دی مړه در کوه دغه څه دوس غونته کې دی لکه ولې څه چل دی ولې دې ورته دوس وي ولې دې ورته بې غیرته ووي
نو بس دی به بانی جوړوي خو اصل خبره څه ده دیندار دی او پیسې نشتي چې پیسې د سره وي که نه نو داسې صفتونه به درله کوي یاره زار شم قربان شم نر سړی او دا بچي به درله اوچتهی لګوي او غټ یو دبدبه به وي ستا په کور کې روب دا به بالښ ورته کښېږدي وایي لکه تولۍ ورته خوره کوي د پیسو خو ډېر زوري که نه نو دغې ته نه ګوري چې دینداري پکې شته و که نه نه دینداره مور پلار هغه چې د بچو دیندارۍ ته ګوري نر وي زما په بچو کې هغه دی چې د الله سره یې لګي او چې د الله سره یې لګي زموږ ورسره ویې لګي چې الله سره یې نه لګي موږ پیسې کوو اګر که پیسې ورسره ډېرې دي نو دوی دا خبره وکړه چې یاره زموږ پلار په خطا دی اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا ووجنئ یوسف علیه السلام لره یا گزار کئی دے یو ازمکی تا یا کوئی مڑکو او یا لاری چتا شڑی تا بوزو حل تا بے گزار کو یخلو لکم وجه ابیکم وزگار بشیتا ستا وزگار بشیتا ستا مخد پلار ستاسو بس بیا خلار کولاوش وتكونوا من بعده قوما صالحين او شیبتا سورستو د دینا قوم نیکان بیا بتوبو بس ګوره دا اکثر عوامو زړه کې دی چې دا چې د کافرانو د یوسف علیه السلام درونه نه ګوره مسلمانان دي ګوره او ښه نیکان خلک دي خو دې ځای کې به شیطان زورور شوی دی ګوره دلته یې ووي دا کار به وکړو بیا به څه چل وکړو بیا به توبه وباسو وروسته به دوی پښیمانه شوي دي پلار ته یې وي زموږ دپاره بخښنه غواړه یوسف علیه السلام ته یې وي زموږ دپاره بخښنه غواړه دا ښه خلک وو دا خبره یاده ساتئ ګورئ دا ښه خلک خو دلته به صرف شیطان زورور شوی په دې مسله کې او حسد کې راغلي نور دا ښه خلک ګوره وي بیا به توبه وباسو نیکان خلک به شو قال قائل منهم وی ویونکي د دوینا لا تقتلوا يوسف موجني يوسف عليه السلام نه نه وجني خو دا ډېر زیات دا پکې د مشر وي دا کوم چې روبیل نوم یې و هغه هغه دا وایي چې ګوره وجنی یم دا اوس تاسو له منډه د ویښه دښمني کوئ خو یو کار وکئ والقوه في غیابة الجب او غزار کئی دے پتیرو د کچکوی کی کوی ته به وویلو کچکوی زوړ کوی که نه بس هلته ورکوز به کو پاتیرو کې به پروت یلتقطه بعض السیاره اوچت به کی بعضی قافلی خلق تیری کویان نو خلق اوبر او بایسی کن یسوک بیر اوچت کی وجنی یه با یعنی دا زړه کې سره دغه و اخی بیا هم زموږ ورور دی خو که تاسو یې د پلار نه پناه کول غواړئ او مخه صفا کوئ نو طریقه دا ده کوی ته به گزار کو بس لار صفا شو ان کنتم فاعلین کئی تاسو دا کار کونکي نوې کئی که اراده می پر اشتیا چې یوسف علیه السلام لرې کوئ د پلار د مخې نه نو بیا دا طریقه ده بس په دې باندې د هغوی اتفاق شو یو یاره دا مشوره برابره ده یو کوی ته به یې ورکوز کړو که بچ هم شو یوسف به راوچت کړي د ځان سره به یوسي دی خو ماشوم دی دی به څه خبره کوي رالو به پلار پسې قالوا یا ابانا وی دوی اے پلار زمنگا ما لک لا تأمنا علی یوسف سوجد تالرا چی تباور نکے پا منگ باندی پا بارد یوسف کی علماء وی
د دې نه دا واضح کېږي چې یعقوب علیه السلام په دوی باندې شکي و د مخکې نه، یعنې دې خبرې ته څه ضرورت و؟ او بل دویم ګوره کوم سړی چې په خپله غلط کار کوي نو دی هم په ځان دي چې دغه دوی د مخکې نه صفایي شروع کړه، ته ولې یقین نه کوې؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ او یقینا منګ هغه لره خامخا خیر خوایو، موږ د هغه څه دشمنان خو نه یو، خو د هغه دپاره خیر غواړو. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب، ولېږه دې موږ سره سباله چې خوراک وکړي او لوبې وکړي، سا به یې زیات شي، وبوځي بهر ته. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او یقینا موږ د لره خامخا ساتونکي یو. یېرېږه مه، ماشوم دی څه خوراک به وکړي، سا به یې زیات شي، بیا به راځو که نه، موږ ولې موږ یو نه. د دې نه ګوره یو مسله راووته چې بهر ته په چکر باندې وته او سا ازادول داسې بېدیني نه ده، ځکه که دا کار د دوی ناروا وی نو یعقوب علیه السلام به اول رد دا کړی وی چې دا کار هم نامناسب دی، خو دی ورته ونه وي. نو د بعضو د تقوا چې لږه په سر واوړي که نه، ګوره دا په هر شي کې حدود دي، تقوا کې هم حدود دي. یو پیر ډېره مخکینۍ خبره ده، نن دي چې 8-9 کاله مخکې او 8-9 کاله به په هغو کې جو ښه ځواني وه زما، نو دا الحمدلله دعوت ما ډېر پوخانه شروع کړی، بیوزي کې څه پروګرام و، زه هغې له ورغلم نو ډېر کوم چې پکې هلکان هلکانو دوی چې لوبې کولې منډې والې، ما ورسره پکې هم لوبې وکړې. نو بیا وروسته به زه خبر شوم هلته پکې یو ناست و کورنی مفتي، هغه به دا وګوره ما د اوسه پورې وایي چې دا چې تعلیم دی، هغه وایي نه پته ولګېده. نو بعضو داسې د ځان نه به ابو تقوا جوړ کړی چې ته ورته موږ په چکر باندې بهر ته ځو، نه نو دا شریعت کې شته و چکر لګول، شریعت کې شته چې ته بهر ته وځې سا ازاد کړه، ولې نشته؟ جایز دی ها چې غیر شرعي کار پکې نه وي، د الله عبادت پکې نه ضایع کېږي، بیا هېڅ خبره نه. کله ناکله سړی وځي، د دې بدن هم حق دی که نه، د دې بدن هم په موږ حق دی، پکار دی جدي هم خیال وساتلی شي. یعقوب علیه السلام ورته 2 عذره بیان کړو، چېرې دې د لاسه زه دې نشم لېږلی تاسو سره. قال وی پلار د هغوی انی لیحزننی ان تذهبوا بی، یقینا زه خامخا خفه کوي ما لره دا چې بوځئ تاسو دې زما نه، زه په ده پسې خفه کېږم، د ده نه بغیر مې وخت نه تېرېږي، دا دلیل دی چې ډېر پې مین وم. او زوی خو پلار ته ګران یې، بې دینداره زوی. د دې تپوس د هغه چا نه وکړه چې د چا بچی ضایع شوی یا ورک شوی یا مړ شوی چې څومره دړ او تکلیفې به دې کړي، او بېدیسي بچی هغه ورته یېره وي. یعقوب علیه السلام ورته وویل یاره په دې زه خفه کېږم، تاسو چې دی بوځئ بس دا مې نه ده خوښه، د ده نه بغیر مې وخت نه تېرېږي. او دویمه واخاف ان یأکله الذئب، او یریږم چې وبخوري ده لره شرمخه، وانتم عنه غافلون، او تاسو به د ده نه غافله یېږي. نبي دی که نه ډېر هوښیار دی، پوهه دی، اول نه ووایي زه یېرېږم چې څوک به وخوري، شرمخ به خوري، تاسو به غافله یې او شرمخ به راشي په ده به حمله وکړي. هغو داسې راپاڅېدي وي، قالوا وی هغوی لئن اکله الذئب، که چېرې وخوړو ده لره شرمخه، ونحن عصبه،
او منګه مضبوطه ډله یو انا اذا لخاسرون نو یقینا موږ به دغه وخت خامخا د تاوانیانو نه یو پلاره وي دا ته څه خبرې کوي موږ لس ځوانان دي یو غټ پټ او دته به نقصان ورسي چې موږ یو او دته نقصان ورسي نو بیا خو دا زموږ هم لوی تاوان دی موږ د ده به حفاظت کوو د ده به خیال ساتو داسې خو نه ده چې دی او موږ دغه شان پرېږدو مطمئن کو پلار دی نو اوس د هغوی نه هم انکار نشو کولی که نه غریب خو مجبوره زوی بوځي خو خیال یې ساتئ فلما ذهبوا به نو هر کله چې بوتو دوی هغه روانې کو بعض مفسرین لیکلي وي هر کله چې دوی د یعقوب علیه السلام د سترګو نه غیب شو که نه نو یې د هغه په وهلو یې شروع وکړه ردې بدې ورته ویلې ستا د لاسه دې سو شو ستا د لاسه دغه وشو واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب او کلکه اراده وکړه چې واچوي دې په تیارو د کوهي کې پخه اراده یې کړې وه روان کړی و د ځان سره چې بس یو کوهي ته به ورکوز کو نو یو رسۍ راواغسته او په هغه رسۍ کې دې وتړو او هغه کوهي ته یې غوځار کو هلته یوسف علیه السلام بیا ډېر وخت تېر کړی و بلکې بعض علماو لیکلي وي 3 ورځې یوسف علیه السلام په کوهي کې خو الله ورته په طریقه د الهام اطمینان ورکو یوه دویمه دوی چېرته یوسف علیه السلام نشو مړ کولی ولې ځکه چې الله د هغه په نصیب کې پیغمبري لیکلې وه او دا چې هغه به د مصر په خزانو مشر کېږي نو څنګه به یې دوی مړ کوي نشي مړ کولی خو الله بیا هم هغه له تسلي ورکړه واوحینا الی او وحی وکړه موږ یوسف علیه السلام ته یوسف علیه السلام ته الله وایي موږ وحی وکړه په هغه وخت کې ورته څنګه وحی وکړه خو الهام زړه ته ورته دا خبره ور واچوله لتنبئنهم بامرهم هذا چې خامخا خبر به ورکې ته دوی ته یوه ورځ په کار د دوی چې دا دی مه یېرېږه یو ورځ به داسې راشي چې ته به دوی خبرې د دې قصې نه چې تاسو چې هغه کوهي ته ګزار کړی و وهم لا یشعرون او هغوی به نه پوهېږي هغوی ته پته هم نه چې دا هغه یوسف دی چې الله بچ کړی ګوره الله سبحانه وتعالی چې ساتي که نه نو څنګه یې ساتي اوس وګوره ابتدا د قیسې یاده کړئ دا او بیا به تاسو انتها هم واورئ ابتدا د قیسې هغه داسې وشو چې یوسف علیه السلام کوهي ته غوځار شو د پلار نه جدا شو د پلار نه جدا شو ګوره او کوهي ته غوځار شو او پلار یې څومره په تکلیف کې شو د دې سختو نه بعد بیا ته ګوره څنګه راحته را روانه ده نو ځکه تاسو ټولو ته دا وایو چې په خپل رب باندې یقین ساتئ مضبوط یقین ساتئ په الله باندې کوم الله چې یوسف علیه السلام یې په دغه کوهي کې یوازې نه دی پرېښودی هغه الله به تا هم یوازې نه پرېږدي خو په شرط دی چې ته د هغه الله سره خپله رابطه مضبوطه ساتي هغه الله به تا هم یوازې نه پرېږدي نو په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله روان درس کې به د 14 نمبر آیت نه شروع کوو دوی چې کله یوسف علیه السلام کوهي ته غوځار کړو نو بیا دوی څه چل کړی دی او پلار ته یې څه او یوسف علیه السلام څنګه د کوهي نه راوویستی شو دا په روان درس کې بیانوو الله دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې او الله دې زموږ مضبوط یقین جوړ کړي په الله باندې او الله دې موږ ته هره سخته اسانه کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين